بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ په دس پي سي کې په ځینو اپشنو باندې خبرې وکړې. ویو کې راځو په دوه اپشنو ته چې دا اپشن څه کار کوي. د ډیلفین خو مطلب چې دغه ډیټایل تاسو ته وښیي شو کې که شو نه کې که ته یو شی انتخابوې د هغه ډیټایل درته ښیي چې دا څومره هغه د سپیس یوزیج څومره استعمال شوی، اته فیصد استعمال شوی، 9 میچۍ ده او څومره حافظه کې خالي ده او څو جي بي ټوله څو جي بي ده. نو دا د ده په اړه معلومات تاسو ته درکوي. ډیټایل ته غواړې دلته تا ته وایي چې ته دا ډیټایل غواړې که نه غواړې. که پریویو فین غواړې خالي پریویو تا ته ښیي. یو شی ته انتخابوې لکه یو ویډیو یا داسې یو بل فایل زه راواخلم چې که تاسو غواړئ دا ویډیو ته خالي داسې یو پریویو درته ښیي. نور نور څه نشته. نو که چېرته دا پریویو غواړئ هغه ده، او که نه غواړئ په ده باندې کلیک وکړئ دا به ایسته سي. بله موږ سره دلته شو ته چې راسو نیویګیشن بار تاسو ته هغه پټه ښکاري. دلته فولډرې دي تاسو ته وایي چې دا تاسو ته ښکاره سي که ښکاره نه سي. که دلته ټکي ایسته کوئ نو د هغه به تاسو ته نه ښکاري. بل او که بیرته یې شو کوئ بیرته ټک ورته ولګوئ. بل اپشن ویو کې شو کې دا کمپریس ویو دغه کې دلته ګوره ډېر فولډرې دي. که دا کمپریس کې مطلب راکموي منظم کې همدومره درته وښیي نو تاسو به داسې کمپریس غوندې کي. او بل دا په ویو کې او که بیرته ایسته کوئ تر ایسته کوئ انس چک باکس و فایل اکسټنشن نیم تاسو ته ښکاره سي. یو دا هایډن که چېرته یو فایل غواړئ پټ کړئ، اوس لکه ورته وایه چې زه غواړم چې دغه فولډر څه سي ما سره پټ سي، یعنې زه نه غواړم چې دا دې څوک وګوري. نو بیا به دا به انتخاب کړي او دلته ویو ته به راسئ. ویو کې به ورته چې هایډن فایل دی چې ورته ووهه دا به څه سي تا سره هایډ سي. هایډ کېږي. زه به لکه دلته تاسو ته یو ویډیو وښیم یا زه غواړم دا څه سي ما سره هایډ سي. ویو ته راځم او ویو شو کې ورته دلته هایډ فایل وهم دا چېږي ما سره هایډ کېږي. دا ولې هایډ نه شو؟ زه راځم اوس دلته راځم په یو ویډیو باندې کلیک کوم لکه دا غواړم څه سي ما سره هایډ سي دا فولډر. نو دلته ویو ته راځم او ویو کې زه ورته وایم چې ما سره هایډ فولډر ده ما سره دا څه کېږي هایډ کېږي. او بیرته چې د باندې کلیک وکړئ دا چېرته بیرته درسره شو کېږي. هایډ آیټم که یو څیز وي دا درسره هایډ کېږي او بیرته څه کېږي له هایډ څخه درنوځي. همدغه څه په دغه کار د نور داسې خاص تنده نه لري. او که بیرته ایسته کوئ دغه ولې هایډ نه سي په دې خاطر چې لږ لوډ کوي، چې دغه لوډ په خاطر باندې دومره زر تاسو ته تغیرات نه ښکاري. نو په دې خاطر زه غواړم چې ویډیو اوږده نه سي، په دې خاطر یې زر بیرته ایسته کومه. بل چې دا په ویو کې به بل داسې اپشن نه وي پاتې. بل راځو دلته څه وایي که تا چېرته یو کار کړی وي انډو مطلب دا چې پښیمانه سوم. لکه زه راځم دلته یو فولډر مې جوړ کړه او غواړم چې دغه فولډر څه سي ډیلیټ کړمه. نو ده باندې څه وکړه ډیلیټ ووهه دا فولډر ما ډیلیټ کړه او ته وایې چې نه زه پښیمانه سوم انډو کړه. بیرته څه سي هغه فولډر څه سي تر سره راغی نیو په نامه فولډر و. او که چېرته بیرته ریډو نه بیرته یې پاک کړه بیرته یعنې پښیمانتیا باندې پښیمانتیا بیا د بیرته پاکېږي درسره. سلیکټ آل او دلته پین ټو کویک اکسس یعنې مطلب دغه فولډر تا سره چې سي دغلته درسره چې سي پین سي. نو دلته انتخاب کړه دا به څه سي دلته ګوره تا سره پین سه. او که چېرته غواړې چې پین دلته بل فولډر پین کوای سي. او که غواړې دا ټول سلیکټ کړې یو خو سلیکټ داسې د لیفټ کلیک ونیسئ او دا ټول سلیکټ کړئ تا سره داسې کېږي دا سلیکټ کېږي. او یو د جینه ده چې دلته راسئ دا سلیکټ آل ووهئ ټول تا سره څه کېږي سلیکټ کېږي. او بل دا سلیکټ نن یعنې یو دې هم نه سلیکټ کېږي دا ټول انتخاب کړي دي او ته دلته ورته وایه چې ماته څه کړه یو هم مه انتخابوه. بل هغه دا ده چې تا ټول انتخاب کړي لکه ټول دې انتخاب کړي خو ته څه ورته وایه یا لکه داسې مثال زه درکړمه چې تاسو غواړئ دغه دوه فولډره نه انتخابوم نور ټول باید انتخاب سي. بیا تاسو دلته راسئ بیا ورته ووایه انویس سلیکشن دغه دوه دې نه انتخابېږي نور باقي مانده دې ټول ته انتخاب شي. انتخاب هغه ده. او که چېرته غواړې یو دانه یو دا غواړې او یو دا غواړې انتخاب سي بیا به چېکې یو پرې به دا انتخاب کړې بیا به کنټرول بټن ووهې بیا به دا انتخاب کړې دا انتخاب کړې دا انتخاب کړې هر یو چې بیا انتخابوې. نو دا سلیکشن بل پراپرټیز ده
چې د همدغه هغه په باره کې تاته معلومات درکوي. اوس لکه زه راغلم داسې په دا فولډر دا اوس فولډر ده کلیک مې پرې وکړه او دلته څه ورته وایم پراپرټیز یې راکړه معلومات یې راکړه تاته وایي چې د ده نوم کوم ځای کې موقعیت لري ډي ډرایو کې محمد اکاډمي یوټیوب چینل ویډیوګانې دا اوس یو فولډر نوم ده. بل چې دا سایز یې دومره سایز یې ده همداسې او د ډیسک سایز دومره سایز ده او کنټینټ څومره 40 فایلونه دي یو فولډر ده او 40 فایله کې یعنې 40 ویډیوګانې کې پرتې دي یو فولډر هم کې پروت دی که ته دلته کلیک وکړې یو فولډر ده د منځ کې بیا ګوره 40 ویډیوګانې دي یو ایستل دي او درې دغه فایلونه هم حسابوي چې 40 سي. نو دا د ده څه پراپرټیز وه دا به کلیک وکړم آپشن خو وروسته بیا هغه کنټرول پنل کې وایي پراپرټیز کې به انشاءالله نور خاص هغه نه دلته نوم تاسو کوئ نوم یې له دغې نه هم رینیم کوئ او دغې نه شیر کوی سئ دا چې غواړئ چا سره شیر کړي شیر کوی سئ ورسره او دا خو وروسته بیا کنټرول پنل کې وایي کسټمایز کې دلته یو آپشن چې مهم ده چې دا آپشن چې ده که چېرته غواړې چې دغه آپشن دغه آیکن یې تغییر کړي نو له دغې نه څه کېږي تغییرېږي چینج آیکن ته به راسئ چینج آیکن نه به ته دلته خپله آیکن ورته انتخاب کړې هر آیکن چې د تا خوښه وي هغه ته ورته انتخاب کړه لکه زه راځمه دلته غواړم دغه فولډر ته څه کړم یو آیکن انتخاب کړم رایټ کلیک کړم نه خو دلته راځمه او بیا پراپرټیز ته راځم پراپرټیز نه چېرته کسټمایز نه چینج آیکن ته راځم او چینج آیکن کېدو خوا ته راځم او آیکن څه کوم ورته انتخابوم اخر ته راځم دلته زه غواړم چې دا داسې آیکن یا داسې آیکن ورته انتخاب کړم اپلای کوئ او بیا اوکې کوئ تاسو وګورئ ډایرکټ چې آیکن یې تغییر څه نور فولډر دا خالي شیپ یې تغییر څه نو دا و د آیکن بدلولو طریقه بل آپشن ده آپشن بیا وروسته له خیره په کله چې کنټرول پنل شروع کړو بیا ډیټیل سره پرې خبرې کوو دا خو مې ویل چې کویک اکسس هغه ده چې مطلب دلته که چېرته ته غواړې یو څه پین کې یا پین نه کې هغه تاسو ته وښیي یا ونه ښیي نو دا خو کویک اکسس دته مینو ویل کېږي چې دلته ته څه غواړې چې انتخاب کې انتخاب نه کې او بل دلته تاسو ته ښیي تاسو چې هر فولډر ته نه وځئ د یو فولډرو تعداد درته ښیي چې څو آیټمه دي یا څو فایلونه دي دلته اوس 11 دانې فایلونه دي که د پاور پوینټ ده که فولډر یې هر څه دي نو 11 دانې دي او بل څه ده دلته تاسو ته ښیي چې دا په کوم هغه کې درته شو کړي مطلب په داسې هغه ډول درته شو کړي داسې درته شو کړي خالي دغه دندې وي نو د سپیسي کې انشاءالله نور به داسې خاص داسې کوم آپشن نه وي پاتې شوی او بل به چې رایټ کلیک وکړي به دا نور هماغه آپشنونه دي فرق نه کوي او شو مور کې هماغه دا آپشنو باندې کار کړی ده ځکه انشاءالله نور خاص څه آپشن نشته نور ښه وخت